یو وار ستر نابغه ابو نصر فارابي د وخت د حاکم سیف الدوله مجلس ته ورغی. سیف الدوله ورته وویل کینه. فارابي ورته وویل لکه ته چې او که لکه زه. سیف الدوله ورته وویل لکه ته. خو دا خبره پرې ښه ونه لګېده، ځکه هغه وخت به باچایانو ته هر چا له حده ډېر احترام کاوه او هره خبره به یې تاییدوله. نو حاکم په بله ژبه یو کس ده چې څنګ ته یې ولاړ و وویل فارابي بې ادبي وکړه او زه یې ترې څه پوښتم، که پرې پوه نه شو ویې باسئ. فارابي ورته وویل چې مه وارخطا کېږه. سیف الدوله حیران شو چې فارابي څنګه په دې ژبه پوهېده. نو ویې پوښتل چې په دې ژبه هم پوهېږې؟ فارابي یې ځواب کې وویل هو، او په 80 ژبو پوهېږم. د سیف الدوله په مجلس کې به د مختلفو علومو پوهان ناست وو. فارابي د هر مسلک له عالم سره په هماغه مسلک کې وغږېد. په هر مسلک کې دی په هغوی بر وو. نو هغوی کاغذونه را وایستل او د ده د خبرو په لیکلو یې شروع وکړه. حاکم فارابي ته وویل د خوړو اشتها لرې؟ فارابي وویل نه. بیا یې وویل د څښلو اشتها لرې؟ هغه بیا منفي ځواب ورکړ. بیا یې وپوښت څه اورېدل غواړې؟ فارابي وویل هو. حاکم د موسیقي ډله راوغوښته. هغوی چې موسیقي غږوله فارابي به هر یوه ته ویل چې داسې نه ده، غلط شوې. فارابي ټول ناست خلک یو وار وخندول، بیا یې وژړول او بیا یې ټول ویده کړل. په داسې حال کې چې ټول ناست خلک ویده وو، فارابي له مجلسه ووت. درسونه: کله چې مسلمانان په علم پسې وو دغسې ستر شخصیتونه یې لرل، مګر کله چې له علمه لرې شول هغه عظمت او شان یې هم ورک شو. انسان باید داسې ونه وایي چې زه نشم کولی. باید انسان په ځان باور ولري او ووایي چې خدای ستر مغزه راکړي او باید ترې ګټه پورته کړم. مسلمانان باید علم ته په اوچته سترګه وګوري او د لاسته راوړلو لپاره یې ډیر کار وکړي. نن چې موږ د ناپوهۍ یوه دوره کې یو، له غربه په 2 طریقو پوهه اخیستلی شو. یا دا چې مسلمانان زده کوونکي هلته ولیږو او له هغوی څخه پوهه ترلاسه کړو، او یا دا چې له علمي ټولنو پوهان خپلې ټولنې ته راولو چې دلته مسلمانان وروزي.